سلام لیدونکو ستړي مشئ وختونه مو په خیر هیله ده تاسې به ټول روغ جوړ او خوشحاله وئ. د ډیرو خلکو ممکن دغه پوښتنه وي چې په روژه کې کوروالی روژې ته توان رسوي او یا نه. په دې اړه که موږ ووایو چې کوروالی په عموم کې که هغه له خپلې ښځې وي یا نورو ښځو سره وي کوروالی روژې ته توان رسوي. دا چې په قصدن یې څوک وکړي نو هغه به شپېته روژې نیسي. نو که چېرته کوروالی کوو نو د ماخوستن وخت بهترین وخت دی او د دې ترڅنګ کولی شو چې له ښځې سره لوبې وکړو، ښځه مچ کړو او نور داسې کارونه چې هغه په واسطه موږ انزلیږو نه. کله چې انزال ته رسیږو یا انزال شو نو زموږ روژې ته توان رسیږي، نور نه کله چې انزال نه و روژې ته توان نه رسیږي. په دې اړه د علماو هم نظریات دی او اسلام هم دا وایي چې هر ډول کوروالی چې انزال ته ورسیږي دخول وشي په دې سره روژې ته توان رسیږي. روژه قضایي به راوړي چې هغه 2 شپېته روژې دي، 2 میاشتې سراسر روژه به نیسي که څوک کوروالی وکړي. نو د کوروالی لپاره بهترین وخت زما په اند د روژه ماتي وروسته د پیشنمي په وخت کې هم د یو خوا لیده چې په معده به هم خالي وي، ګېډه کې به هم یو څه نه وي، له بله خوا به روژې ته هم توان نه رسوي. نور وختونه د ورځې په جریان کې روژه کې دغه توان رسوي. حالان که په مچکې اخیستلو سره یا په نورو لوبو سره روژې ته توان نه رسیږي، خو چې توان رسیږي په دخول سره رسیږي. کله چې د یو چا انزال وسي نو دې سره دغه کوروالی زموږ روژې ته توان رسوي. نورو لوبې مچې اخیستل دغه روژې ته توان نه رسوي.